لکه زه د چا څه نه یم، لکه هیڅوک زما نشته. زه به دغسې جړېږم، زه به دغسې کړېږم دا چې ما سره څه کېږي. آیا دغه حقیقت دی؟ څوک له مرګه نه یېرېږي، څوک له خدایه نه یېرېږي، غم د تورو خاورو نشته. څوک له حد له فکر نه کوي چې ما سره څه کېږي. آیا دغه حقیقت دی؟ ته د عشق په ژوند مغروره، په فاني دنیا غاوره، ته د ناز و ادا تږې د پیسو شوقینه یاره ده چې ما سره څه کېږي. آیا دغه حقیقت دی؟ زه غریب یم، زه لاچاره، زه بېوسه بېروزګاره. آیا دا زما ګناه ده؟ آیا دا زما قصور دی؟ آیا زه په دغې ګرم یم چې په مخ دې بدې لګم چې د سترګو دې ازغې یم دا چې ما سره څه کېږي؟ آیا دغه حقیقت دی؟ چا چې خپل انور پیدا کړه، چې اسمان د ستورو ډک کړه، چې سپوږمۍ کړه روښانه، زه د هغه خدای بنده یم، هم هغه ته په سجده یم. دا چې ستا خبرې نه اورم، نو زه ځکه دوزخي یم، نو زه ځکه ازاري یم، نو زه ځکه دروغجن یم، نو زه ځکه ازاري یم، نو زه ځکه دروغجن یم. ای زما خبره واوره، د مولا خبره واوره، د قرآن نه ځان خبره کړه، د الله خبره واوره. ای زما خبره واوره، د مولا خبره واوره، د قرآن نه ځان خبر کړه، د الله خبره واوره. زه په صدق مسلمان یم، زه په دغه جنتي یم. زه په صدق مسلمان یم، زه په دغه جنتي یم. بې ګناه دې ګناهګار کړم، زه مجرم یم بې قصوره. چې ما سره څه کېږي؟ آیا دغه حقیقت دی؟ ته د خاورې نه پیدا یې، زه د خاورې نه پیدا یم. ته بچې که د هوا یې، زه بچې یم د هوا یم. ته به ښکلې یې ګلرنګه، زه به لږ یم بدرنګه. ولې دا زما ګناه ده؟ ولې دا زما قصور دی؟ لکه زه د چا څه نه یم، لکه هېڅوک زما نشته. زه به دغسې چړېږم، زه به دغسې کړېږم دا چې ما سره څه کېږي. آیا دغه حقیقت دی؟ دلته ورک انسانیت دی، دلته دا مسلماني ده. دلته ورک انسانیت دی، دلته دا مسلماني ده. دلته قدر د پیسې دی، دلته دا مسلماني ده. آیا دا د خدای قانون دی چې مالدارو له په وخت او غریبو له بې وخته، چې مالدار له په مزو کې او غریب له په کوڅو کې، چې مالدار له بې مینت ده او غریب له په مینت ده؟ آیا دا د خدای قانون دی؟ آیا دغه نظریه ده؟ نه نه، دا نظریه نه ده. نه نه، دا کار د خدای نه دی. نه نه، دا خبره ټیک ده چې موږ سره څه کېږي دا زموږ د عملونو هغه ټوله نتیجه ده. دې کې چا ته ګناه نشته، دې دنیا ته ګناه نشته. بس که توبهګار شه، د فاني دنیا که لاړ شه. د پردو خبرې پرېږده، د وړو خبرې پرېږده. دا چې تا پسې وکړې د هغو خبرې پرېږده. ای مختیاره ګیله مه که، د یو یاره ګیله مه که. د پردو خبرې پرېږده، د وړو خبرې پرېږده. دا چې تا پسې وکړې د هغو خبرې پرېږده. ای مختیاره ګیله مه که، د یو یاره ګیله مه که. بس توکل په الله وکړه، نور هر څه پسې الله وکړه دا چې ما سره څه کېږي. آیا دغه حقیقت دی؟ هغه زما په نصیب نشه، دغه ارمان مې پوره نشه. لاړه د مرګ په خوب وده شه، وجود مې ټول سونه سونه شه. سنګي پارس جانان په غېږ کې